چپ شه. خیر دی مورې خبره واوره. غلی شه. باغه خرڅه ولې داسې وکړل؟ هو کوچنیو له همدې امله ورسره لاړم چې د هغوی مشري په غاړه واخلم. د انسانانو کورونو ته تلل او د ټولو حیواناتو ژوند په خطر کې اچول آیا دا هوښیار کار دی؟ باجرنګي تا خو له انسانانو سره د خبرو کولو سره مخالفت کوه. ګوره نو داسې خبره ما دا کوله چې هغه څه و ډېر خطرناک ځای ورغلو ټول هلته نږدې وو موټر وهلي وو ډېر بد ډېر خطرناک ځای و ورغلو ټول هلته ورغلو هغه ځای څومره خطرناکه دی که مې په زوی څه سوي وای نو څه ځواب دې راکوه وایه راته کنه. غم به یې نه کوې تر څو چې باجرنګی ژوندی وي هېڅوک نشي کولی چې زوی ته دې ضرر ورسوي. د ځنګله پاچا هم همدا فکر کاوه خو څه وشول زما د سترګو په مخ کې یې بې رحمو انسانانو هغه وواژه ومې نشو کړی مرسته ورسره وکړم. بخښنه غواړم مورې زه به ستا له اجازې پرته هلته نه وم تللی خو ما نه غوښتل نور هم د پلار په څېر شي فقط د همدې لپاره هلته لاړم. کله چې هلته تللم پلار مې مخې ته راغی راته ویې ویل چې پلار دې مړ شوی ده زویه څوک چې مړ سي بیا هغه هېڅ وخت بېرته نه راځي. دا ډول کیسې په ټولو کورونو کې شته په هر کور کې داسې ستونزې شته. دا ګډې وډې خبرې نورې پرېږدئ ما خپل کور ته بوځئ زه خپل کور ته ځم. تاسې ته وایم ما بوځئ که نه ما بوځئ هلی. ته دته ګوره ډېر ساده دی دی فکر کوي چې هره جمله تکرار نه کړي نور بیا توتي نه ورته وایي. زه ستا په څېر بې سوادو سره خبرې نه کوم پوه شوې او که نه. بیزوګیه توتي ته ولې داسې کوې د ځنګله پاکه هوا پرېږدې او ځې هغه بندیخانې ته چې د هر چا زړه پکې تنګېږي ولې؟ ته دې ته ازادي وایه غوږ شه ملګریه دلته هوا ډېره ګرمه ده کورونه خو برق لري که نه تلویزیون لري انټرنیټ لري یخچال لري هلته ما هېڅوک نه په عذابوي زما قدر کوي. ته صبر وکړه زما ملګریه ته خو زموږ څخه یې ته یو وحشي حیوان یې ته ولې له موږ سره په دې برخه کې مرسته نه کوې؟ ګنګ سم کړم ځنګل زما کور نه دی ډېر وخت مخکې زه له دې ځایه لاړم. ولې دا توتي نه پرېږدئ زه وایم یوه بله لار هم شته دا مشکل حل کولی شو. زما بیزوګانې هر کار ته تیارې زه وایم حمله اله ته ورته وایه اله نه ته ووایه اله نو زه وایم حمله. باجرنګي زه دې حیران کړم هغوی غواړي انسانانو سره وجنګېږي په همدې قوارو دا امکان نه لري. دوی ته وګوره انسانانو ته څنګه دا جرأت کوي ته یو کمعقل بیزوګی یې پوه شوې. که ته تکړه یې وړاندې راشه رامخته شه وبوینې چې څوک یم زه. د اساسي قانون په 233 ماده کې راغلی دی بیا یې نو نه پرېږدي. ډېره بخښنه غواړم الکسا خو ته زموږ یوازینۍ هیلې ته باید مرسته راسره وکړې ته باید زموږ غږ انسانانو ته ورسوې تا ته موږ ډېر اړتیا لرو. ته لیونی شوی تاسو غږ انسانانو ته ورسوم دا څه وایې نن له وکیل سره وغږېږم بیا لومړي وزیر سره بیا له بل چارواکي سره بیا به وایې نو چې راځه چې ځو ډیلي ته. ډیلي څه شی دی؟ هلته زموږ د هېواد پایتخت دی BBC CNN نور خلک هلته د باور رایه ترلاسه کوي بیا ځي پارلمان ته پارلمان نه پارلمان خلک هلته کینی او هېواد اداره کوي هلته لومړی وزیر وي. لومړی وزیر د خلکو خبرې اوري شکایتونو ته غوږ نیسي ستونزې حل کوي. نشو کولی هلته لاړ شو؟ ولې نشو کولی؟ نه دا ونه وایه چې زه ډیلي ته در سره ځم زه هیڅ چیرې نه ځم ما مې خپل کور ته بوځئ نه ځم در سره واورئ نه ځم زه ډیلي ته نه ځم که نه.
مور مې لګېدلې وه او پلار مې ژوندی و، نو هغه دا ځای پرېښوده او بل ځای ته ته. دا هغه ځای دی چې پلار مې له موږ سره ژوند کړی و. د هغه خاطرې پاتې کېږي مورې. باید الکس راضي کړو چې له موږ سره لاړ شي. باید ډیلي ته لاړ شو. ډیلي؟ کوم ډیلي؟ اوس ډیلي ته لاړ شو او له انسانانو سره وګورو او زارۍ ورته وکړو؟ نه نه ځو، ډېره بده ده، نه ځو. زه وایم چې د همدې لپاره زه د تاسې رئیس ټاکل شوی یم. تاسې ډېر تکړه یاستئ. موږ ډیلي ته حرکت کوو، خو تر هغه ځایه ورسره نه ځو. په لاره کې مو چې وخت پیدا کړ د الکس کار به وکړو، یعنې له منځه به یې یوسو. که توتي نه وي ورسره هغوی نشي کولی چې له انسانانو سره خبرې وکړي، یعنې په خبرو یې نه پوهېږي. واورئ، نو په هغه وخت کې به بېرته راسو او په انسانانو به حمله وکړو، ځکه دا ځنګل د تل لپاره د بیزوګانو د اوسېدو ځای دی او مشري باید بیزوګانې وکړي. موږ په دې ځنګله باندې حکومت کوو. زه لاړم. وایي څه شو؟